خبره دې ته راورسېده چې هر څه وسو په 100 لک روپو کې صرف دا ګوډونه بچو حاجي صاحب پدې کې وګر 800 چې وسو پکې راځي دې کې وريځي وي چې په اډو کې غوډي پکې دالونو ګوړوا دا سامان نو پکې چې ټول نو د کیرانی دکان واسطه شي پکې څنګه تار بولل کدا ګوډونه تارونه وغیرہ وغیرہ نمونه شي پکې کنه شیمپوانو صابونونه واسطه پکې پیسې سونه په سخته ګټلې په سعودي دا څه کوم په جوړلې به جوړه او سعودي عرب مدیریت او دغه سبا ارسل لري الله څه شي دا شي وړاندې ورمجبین شي دي جماعت سره نقصانات دا استاد زموږ دي او د حکومت زموږ دا ګیله راځي چې اوسه پورې دې دا هیڅ چانس نه جوړونه قرآن له بغیر د تاریخ سره نه چې یو تاریخ سره د شپې په موقع باندې هیڅ څه به چې هغه یا چې کوم بین شمشي خان لا یا چې کوم بین او ناصافه یا تاراش خاص پر هسپتال خواله دې کوم از کم د رښتو دوه ګاډي په کار دی و دمرو کوونکو پر برګر ګاډي چې کوم دي صحیح ولې چې دا د تمګر نه ځګار راځي نو نیمه ګنټه لګي نیمه ګنټه کې چې دا غریبان ګاډي سٹارټ ورالشي هغه یا بار چې د خلکو ته راځي حاجي صاحب دا خو ځان له تحصیل کو تحصیل تعالی اشکنا نو دلته امبولانس څه نشته امبولانس ته اسپیټال کې خو و راځي کو دا نشته نشته امبولانس ګاډي دغه نشته دا پر برګر ګاډي نشته دا نشته او زما په دکان نه دي خو اول د چې اټنکل ډور کلندر چې کوم دی هغه هم زموږ بچوړي مسلمانانو افسوس خو باغ دی او دا ویډیو کې زما څو ګوري اوري داغو د کورنۍ سره داغو د تندرونو سره موږ په دې هم کې مکمل شریکي داغو د پاسماندګانو د پاره موږ چې کوم دی نو دعاګانې کوو او الله دې هغه سم شهیدانو او الله دې شهادت درجه ورکړي نو اولنې خو اتاوان د جوړې په دې ډېر خبره د خپل نقصان نه چې دا دوه کسان موږ لیدلي زموږ د مخکې نو ډېر افسوس دی باغې باندې باقي نقصان چې دغه شی اساسو نه مخې د مله 100 لک روپو دکانو نو هغه مشوان بچي دا لسم ولا سم الله دا تاسو په چینل په وساتت دا یو خبره کول غواړم چې ستورم سیاسي خلک ته دا غینه مونږ ګلمون دي هغه هر پالټي والا دا یو پالټي والا ته نه راکاره شوی چې به تاسو سره نقصان شوی دی یا دلته څوک خوښ شوی دی یا دا شهیدان پکې شوی نه دا هغه به موقع تر رسیدلی په کار چې غیر پر غیبانه جنازه کړي وي دوی کړي وي مختلف ځایونو کې په یو ځای کې کړي وي نو زه د ځلي انتظامی هم دغه داغونه زه ډېر ګیلمن یم د ځلي انتظامی نه ډېر ګیلمن یم ټینکر د شپې په 1 بجې واختو او غالبا ویل کېږي چې باغ کې 25000 لیټر تیلو د شپې په 1 بجې واختو باغ کې 2 کسان شهیدان شو د یو کوره په شمول گاډه هغه چې کوم شهیدان شو تر ورارو تاسو به هغه تصویرونه دا وخت ګورم نو داغه سره اور چې کوم غرغنډي واغوسي دا مخامخ چې تاسو دې سره کیمرامین سره تاسو وخی دا دکان پکې دی واجی سه وشو 6 لک روپۍ نقصان وشو حاجی صاحب په سختو کې پیسې ګټلې وي دا ټینکر لگا بلا دا دکان وشو په دکان کې 2 شهیدان شو په دغه ثانیه کې 2 کسان شهیدان شو شهیدانو سره سره دا حاجی صاحب دکان هم وشو 6 لک روپۍ نقصان وشو بسم الله الرحمن الرحیم پروګرام پښتو پوینټ سره جی عطا الرحمن تاسو ته هرکلی وي لوړ دیر تالاش قدرونو د نن یو 15 شپږ ورځې وړاندې د شپې په 1 بجې یو ټینکر واختو په دغه ټینکر کې یو 2 چې کم ډریورو کلینډرو به شمول گاډی هغه وسو او دغه 2 چې کم ډریورو کلینډر تر ورارو دغه وسو سټکوري شو هغه سره سره دغه ټینکر دونه ور واغستو دلته د یو حاجي صاحب اکبر لالا چې کوم په سعودي عرب کې په سختو کې هغه سرور شوږي پیسې وګټلې او دلته راغی چې بھائی دغه شمه دا دکانګي وکړه دا دوه هغه ټینکر ته وجینا دغه ایزیش در لیټر تیلو بګي هغه د شپې دونه غرنډي واغسي چې مخې سره د جمعه ته مدرسه مو وسوه هغه پوری کلی ته اور ختلو په ټول کلی کې دا اور ورسېدو
او د اکبر لاله 6 لک روپۍ نقصان وشو په 6 لک کې صرف دا ګوډونه بچو دا تارونه کوم یا جامو دي په 6 لک روپو کې صرف دا بچو نو 6 لک روپۍ نقصان د دې اجي سه وشو په سعودي عرب کې په سخت کې په غریبۍ کې دغه پیسې دی ګټلې وي دونه لوی نقصان وشو دی او سلب ځای لمورالو ولسته مګدو چې سونه ولس مونږ ګوري نو د دې دغه بزتن تاسو زم اکبر لاله ډیره مهرباني ډیر شکریا دا ته وایي چې سونه نقصان مو شو د کار سونه دې راسي کول ونه خبره خو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته رحمان بچوړه ډیره مننه ډیره مهرباني تاسو په سخت ګرمه کې سخت ګرمه کې موږ یو ټیم راکو دوه وخت راکو تاسو موږ تکلیف وکړ موږ تاسو د ټیم او تاسو ډیره شکریا ډیره مهرباني چې تاسو په دې وخت کې راغلی جی افسوس هو زما په دکان نه جی خو اول دې چې اټیکل ډرایور کلندر چې کوم دی هغه هم زموږ بچوړي مسلمانانو افسوس خو باغ دی او داغه دا ویډیو کې زما څو ګوري اوري داغه د کورنۍ سره داغه د تندرونو سره موږ په دې کوم چې مکمل شریکي داغه د پاسماندګانو د پاره موږ چې کوم دی نو دعاګانې کوو او الله دې هغه سم شهیدانو او الله دې شهادت درجه ورکړي نو اولنې خو داوان د جوړې په دې ډېر خطرناک د خپل نقصان نه چې دا دوه کسان موږ لیدلي زموږ د مخې نو ډېر افسوس دی باغې باندې باقي نقصان چې دغه شی اساس نه مخې د مله شل د قربو دکانو ما ولا مشوان بچي دا لسن ولا سم شو لاندې باقي سلام مدرسه شي د شی وړاندې ورنځي سوي دي جمعه سره نقصانات دا استاسو د مخې دي او د حکومت له زمون دا ګیله راځي چې اوسه پورې دې ځای ته هیڅ چانس سرویس وګڼه کورانه له بغیر د تاریخ سره نه چې یو تاریخ سره دغه شپې په موقع باندې هیڅ څه دی چې هغه راغلی او موږ له اوسه افزایي راکړه الله دې هغه قدر وکړي هغه دې الله نور هم قابل کړي نو د هغې نه علاوه نه ډي سی او صاحب نه چې کوم دی هیڅ څه نه بل چا انتظامیه یا زمونږ چیرمین یا چې کوم دی نو نایب چیرمین هېڅوک د طرف ته نه ستاسو باندې دومره غټ واقعیت راغلي دا هم یو افات او یو حادثه وه له څنګه چې زلزلې راځي څنګه چې دغه راځي باقي زما د دکاندارانو وروڼه څومره صدران چې دي هغو ته اپیل دی چې دا هم زموږ کمیل شلي نو کلی دی او کار څه دی خو زموږ غریبي ده هغو هم زموږ سره دغه ونه کړه تپوس چې تاسو دومره دغه رسېدلي ورسه دا لیکل ګډ پراته نو زما د ټولو مسلمانانو ته خاص دی چې زموږ سره د چا سره شتمنو خلکو څه وسدس کېږي نو زموږ د جومات سره زما د غریبۍ سره ټولو خلکو ته مخې په نن روډ ښکاره ده انسان په کار نه ده اجي صاحب صاحب دکان کې چرم کو راځي جی راځي قدرمنو تاسو کته شي لدی اجي صاحب دو دکانو یو دا دا ته دی ودانی او دا روانه ماشاءالله الله په ډېر خروزي ورکول الحمدلله زما د بچو د سبق یو منټ الله په خپل روزي ورکول سعودي عرب هغه ویزه ختم کړه هغه سخت کې پیسې دی وګټلې دلته راوړي صرف د دکانګي وکړه خبره دې ته راورسېده چې هر څه وسو په 6 لک روپو کې صرف دا ګوډونه بچو او دا وړو کې دکانګي ته ول نوې سامان نه ورته کته شي دا ول نوې سامان نه وړو جی نو د دې اجي صاحب سره تاسو ضرور ودرېږئ تاسو کته شي په دوه ډک دکانونو کې چې پاره کې فریزر هر څه وسو تاسو راشئ کنه اجي صاحب تاسو راشئ دا فریزر مو څه دی دا برزیل یو دا دی دا به شروع ګورا لا سي دي دا وګوره د خو دا سي دا وګوره مکمل چې لا بلم چې کوم دی چې هغه دا ټول دی ګان څه وستاره پوری جی میټر هم د زړه په دې کې زما د مدرسې د جمعات او بل اخوا د ګوندې کوټ کې دی وانه سره ستارونه میټر ولې د بزنس ته هم څه وخت نشو ودره دي تلاشته او مشکل په ډېر باندې کوم دی بجلی نه و دا څه څه ولې شو وکړه نو دا خبر شو ها چې صدر ته وایا ذل انتظامیه نور کم صاحب جدا دا مخاورس خلک دي تاسو ته پوس لره اران چا ته پوسم نه کړی هیڅ چا ته پوسم نه کړی چې رب دې کې دوه واردات او دوه یو دام یو پاته یو عذاب راغی چې دا له طرفو مونږ په صبر دی او نور هم په صبر دی خو کوم اس کومه ګیله خو سړي ورکه شي چې دا زما د علاقې مشرو زما افسرو او ما له افزایي راکړه سره نه کړو ورته خدای را څوک په چاله سور کی کنه خو هغه نه څوک نه وسه پوری راغلی ها دا راته وایي چې په دې کې غر 800 چې وسو پکې راځي دې کې وريږي چینی په ادو کې غوړي پکې دالو
ګوړه وه دا سامانونه پکې چې ټول او نور د کراڼي دوکان هر څه شی پکې و سترګې تاره پورې لکه دا بوټونه تارونه وغیره وغیره هر نمونه شی پکې و که نه شیمپوان او صابونونه او هر څه پکې و پیسې هم څونه په سخته ګټلې په سعودي یاره څه شی کوم پکې جوړولې وې بچوړیا او سعودي عرب مزدوري او دغه نن سبا هر څه لري الله دغه ورکړي اوس د ممبۍ راوته الله په مزدوران ورته لیدلې نن وخت هغه وخت ډېر سخت دی او اوس مشینجان دي موږ په شاګانو باندې شکې خېجولې بلډینګانو ته بره په کارونه کېده که نو ښې په سخت هم ګټلې لکه بل تمونه چې پیسې راوباسي یا روټۍ پکې نه ولوېږي او راوباسي په دغه طریقه هم ګټلې 100 لکه روپۍ لاړې جی شل لوبو کې دغه یو شی پاتې دی زما په لاس 100 لوبو کې صرف ګوډونه پاتې صرف ګوډونه پاتې او نو ستاسو د مخې دي او هر څه دغه شی دغه څه ما سره وسیم سهیل موجود دی د دې علاقې د بادلې ډېر زیات خدمات کوي همیش په شان دوم رابلې دلته نو د دې خو زه مشکوره یم چې باید دې ولس سره ډېر پکلکه ولاړ دی وسیم باید ډېره مهرباني ډېره شکریه ډېر لوی نقصان د حاجي صاحب وشو د دې چې کوم ناظمان یا عرفان الدین صاحب د دې اوس ناظم دی موجوده هغه دلته راښکاره شوی دی دې خلکو سره ولاړ دی بسم الله الرحمن الرحیم تورمان باید ډېره زیاته مهرباني ستاسو په ډېر زیات مشکور یم چې چېرته هم د بانډګۍ په حدودو کې یا تلاش په حدودو کې داسې سانحه راغله یا داسې بل څه مسلې راغلې تکلیف راغلی نو هغه تاسو همغې ته ځان رسولی دی په هر لحاظ باندې تاسو ځان رسولی دی او هغه رپورټ هم تاسو مخکې دنیا ته ښولی دی نو ستاسو خبره د ټول نه زیاته ډېره شکریه ادا کوم او ډېره مهرباني تورمان وایي دا حادثه خو داسې دا شوې ده چې دا ټولو ته د سوشل میډیا باندې شیر شوې ده نو که په سعودي عرب کې څوک دی او که په دې ملک نه بهر دی او که په دې ملک دننه دی هر چا ته دا پته لګېدله چې دلته یو سانحه راغلې وه یو ټینکر ولیدلی و د تیلو نو په هغې کې 2 جاني نقصان هم شوي او شهیدان شوي او خدای پاک جنت الفردوس نصیب کړي او دلته ورسره خواته دا دوکانونه دي ستاسو د مخکې د موبایل په سکرین په شیشه به د خلکو ته ښکاري ورسره اوس نږدې مدرسه هم شهیده شوې ده هغې کې قرآن مجیدونه شهید شوي دي جومات پکې شهید شوی دی نو ډېر نقصان شوی دی تاسو دلته ځان راورسوو د خلکو دغه لپاره نو ستاسو ډېره مهرباني دلته تحصیل ناظم هم شته موجوده تحصیل ناظم چې کوم دی هغه د موقع ته رسن نه راښکاره شوی دی نه د خلکو تپوس کړی دی نه د چا د نقصان شوی دی د هغوی تپوس کړی دلته د جومات نقصان شوی دی مدرسې نقصان شوی دی قرآن مجیدونه پکې شهیدان شوي دي د هغو دلته اذیت نه دی راغلی د دغه خلکو خواته نه دی ورغلی نو موږ ټول ویلج کونسل بانډګۍ او دلته چې څونه ولس دی څونه خلک دی موږ ته ټول ګیلمن دي اوله ته زه ګیلمن یم زه یو سوشل ورکر یم یو خبره زه اډ کوم چې سیول ډیفنس چې کوم ارګنایزیشن د هغې چې کوم ولنټري دی د هغې زه ډېر زیات مشکور یم زما سره په دې څنګ کې ولاړ ټول حکومت نه غواړي ګیله مې د حکومت نه څه ګیله ته وایه ګیله دا زموږ تپوس ونه کړي کله چې کوم زمانه د جومات په مدرسې تپوس خو به یې کړی و که د دې خلکو تپوس خو به یې کړی و که دومره غټه واقعه زموږ د سی او صاحب د کلاسون افسر دی لیدلې هغه هم دې ځای جوړونه کړه چې راغلی چې دا زما په ایریا کې بلکل د هغه ټاون کمیټې کې قابونه دي 9 کیلومتر کې بار ده که نه چې دا خو بلکل د هغه د هغه انډرګراونډ دغه د غوړي هغه دغه چور دیوالۍ کې دننه مسله ده دوی راغلی موږ به ډېر خوشحاله شوي دا راته وویل شپې په یو بجه لمبې وې توره شپه وه تاسو راغلې په لسیز تېرېده جی ډېر افسوس خو موږ چې امړي ولې موږ نه خپل دوکان خپل مال هر څه ولې چې انسانیت ته ټینګول هغه مرګ او بدي افسوس سره هغې زموږ نه هر څه هېر کړو موږ چې هغه ولې موږ خپل دوکان لیدو موږ جومات لیدو موږ کوشش کوو رښتیا ووایه چې الله ډېر ښه وکړي ډېر پوري هغه چې کوم دی د ځنرګل نه په 25 منټو راورسېدو او دا وړي چې کوم دی نو د نورو بوجاویدو د نورو خورېدو نه بچ کړو خپل بھرپور خدمت یې وکړو زما یو خاص یوه خبره بله کومه عام څوک چې زما دا ویډیو ګوري او زموږ تلاش سرایي له یا چې کوم دی شمشي خان له یا چې کوم دی نو ناڅاپه یا تلاش خاص طور پر هسپتال خواله
ډېره کم از کم د رسکو 2 ګاډي په کار دی و د مړو کوونکو کار به ډېر ګاډي چې کوم دي صحیح ولې چې دا د تمرګري نه چې ګاډي راځي نو نیمه ګنټه لګي نیمه ګنټه کې چې دلته هغه غریبان ګاډي سټارټ او راشي هغه یاره بار چې خلک کوئی تیر راځي حاجی صاحب دا خو ځان له تحصیل تلاش کنه نو دلته امبولانس نشته امبولانس ته اسپیټال کې خو و رجل کو ګاډي نشته نشته امبولانس ګاډي دغه نشته دا پاربرګي ګاډي نشته دا نشته دلته هم ډېر ستر خلک دی کم از کم څوک تاسو نه ګنځل خلکو دا که څوک دې نه وایي دا دې خبرې لپاره आवाज وکړه کوي سبا دې زبر زرات لشي بل زمرات لشي او من روډونه دي پمپونه دي په دې په ورشه افسران لامل دې کوم له دوه ګاډي تاراش لراږي چې دا د کټګلې نه واره تر د شګو کړ ځوانپله پوري دا یې هغه کنټرول کولای شي کورونو کې ولګي مارکیټ کې ولګي بازار مین روډ اکسیډنټ باندې ولګي نو زما خاصه خبره چې دا خبره مې کوله چې خلکو حاجی صاحب دا راته وایي سیاسي خلک درله راله هیڅ هم نه راغلي څوک نه راغلی هیڅ هم نه راغلي سیاسي څوک هم زه د همیش په شان دا وسیم بای انتهایی مشکور یم کیمرې شاته ولاړلې د دې تلاش دپاره دې علاقې دپاره ډېرې زیات خدمات دي چې چېرته هم پېښه راشي نو ما خبرئ او الحمدلله خلکو سره ډېر زیات تعاون کېږي نو وسیم بای ډېره زیاته مهرباني ډېر شکریه الله دې خوشحاله ساته ته واحد سړی چې بای ته ځان را رسوي څونه سیاسي خلک دی که نه چې ټرکان دې ډکېږي ایم این ایم پی ناظم کوسلر څوک هم رانله نو زه ستاسو هم ډېر مشکور یم ډېره غټه سانحه ده د حاجي صاحب لپاره ډېر لوی نقصان دی 100 لک روپۍ نقصان وشو ډېر په سختو یې دغه پیسې ګټلې بار بار دا خبره تاسو سره ما وویله چې ډېر لوی نقصان یې شوی دی د حاجي صاحبو چې څونه پښتانه ما ګوري بیروکریټ مخورس خلک د حاجي صاحب سره ضرور ودرېږئ دې سره یو مدرسه هم شهیده شوې ده خو د هغې نه علاوه دا ډېر لوی نقصان دی یو هغه نقصان چې کم دوه تره وراره هغه سټکوري شو اوس هغه نقصان بیا د هغې سره دا هم ډېر لوی نقصان دی حاجي صاحب پیسې ډېر په سختو کې په غریبۍ کې ګټلې وي نو حاجي صاحب دا راته وایي خپل نمبر د موبایل لا سره ووایه ډېر پښتانه دي نو په سکرین به ستاسو نمبر چلیږي 0346 یو ځل بیا ووایه 0346 صحیح قدرمنو دا اکبر لالا نمبر تاسو مخامخ ما کېښودو چې څونه پښتانه ما دا وخت ګوري دا اومه او اتمه او لسم چت پرېږدئ د حاجي صاحب سره ودرېږئ چې لا ختم کولاو شي نو دا حاجي صاحب دلته ژوند کوي او بس تعالی شل فیصل من سره د پمپ سره نږدې دی دا پمپ ته ډېر کمرشل ځګي دی مین روډ دکان هم پرتی دی کرایي ورکوي او بای ډېر لوی نقصان یې وشو او ډېر زیات لوی نقصان او 100 لک روپۍ نقصان په دې کې فریزر یې وړه غوړي چاول هر څه بوتلې هر څه وسو غالبا درې پکې فریزر یې وسو نو بای زما گزارش دی ټولو پښتنو ته چې ډېر لوی نقصان وشو نو تاسو کوشش وکړئ لږ لږ ورسره وکړئ چې د دې دا وداني واپس بحال شي او دې سره تاسو ضرور ودرېږئ دا ودانونه د خپرونه جي خپل قربات رحمان له اجازه د لوی الله په امان